ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. أما بعد، زما د ایمان او د کلمې ورونو، زما د پاک دین او د اسلام ورونو، الله تعالی مو سره زما د ټولو عبادتونو او د ټولو هغه حسناتو چې د الله تعالی لپاره یې کوئ، الله تعالی دې اجرونه او عوضونه درکړي. زما ورونو، نن بیا هم د قرآن عظیم الشان په برخه کې تقریبا 4مه برخه ده چې موږ د قرآن د فضایلو په برخه کې خبرې کوو. او مخکې هفته کې موږ د 7 احرف په 7 حرفونو باندې د قرآن راتګ او نزول رسول الله صلی الله علیه وسلم ته، او په دې جمعه کې موږ هغه څه وایو چې قرآن عظیم الشان ته څه اړتیا او څه احتیاج او ضرورت پیدا شو چې په یو مصحف او په یو جلد کې یو ځای شي او ټول مسلمانان په یوه لهجه باندې شي، نه دا چې په نورو لهجو باندې او یوازې په قریشي لهجه باندې شي. په دې برخه کې خبرې کوو او داسې وایو چې دا د چا په عصر کې او په څه ترتیب باندې دغه مصحف منځته راغی، صرف د دې په باره کې خبرې کوو. خو د هغې نه مخکې او د هغې نه لومړی داسې قرآن عظیم الشان فرمایي سورة القیامه کې 4 آیتونه دي. د قیامت د صورت بحث ټول په قیامت کې دی، د قیامت په احوالو کې دی، د انسان په هغه زندگی کې دی چې دی د قیامت په ورځ باندې په سخت تکلیف او زحمت کې ولاړ وي، د خپلو اعمالو او د خپلو قرآن لوستلو د سورې وي او نور هېڅ سورې نه وي، تنده وي، تکلیف وي، زحمت وي، یو د بل نه هېرېدل وي او هر څوک نفسي نفسي چغې وهي او د هر چا حساب و کتاب ځان ته وي. نه ښځه پکارېږي، نه اولاد پکارېږي، نه دولت او دنیا پکارېږي، نه ریاست او حکمرانی پکارېږي. د یو سرکار په مخ کې او د یو مقتدر په مخ کې مالک یوم الدین، د مالک د هغې ورځې د مالک د حساب و کتاب په مخ کې ولاړ وي او داسې ترتیب باندې ولاړ وي چې هیڅ شی په ځان کې نه وي. عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه سوال کوي چې مړي څنګه پاڅېږي. فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول لوڅ پاڅېږي، جامې نه لري، کالي نه لري. نو عایشه صدیقه رضی الله عنه تپوس کوي او پوښتنه کوي: یا رسول الله، که چېرته داسې وي نو بیا خو به هر یو د بل عورت ګوري، دا خو ښه کار نه دی که. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا هغه ورځ نه ده چې یو د بل عورتو ته وګوري، بلکې هر یو سړی به په داسې یو حالت کې وي چې یو بل ته د کتو توان هم نه لري او هر سړی به تر خولو پورې به ډوب وي، نظر په خپلو اعمالو باندې، هغه خولې چې خپې پکې پټې وي، ساق او پنډیو پورې وي، تر رنو پورې وي، تر سینې پورې وي، تر خولې پورې وي او ټول ځان یې پټ کړی وي. د خپلو اعمالو هغه خولې او هغه څه چې ور یادېږي، نو داسې یو خولې به پرې راځي چې سیلابونه به کې جوړېږي. دا ولې؟ د هغې ورځې کې مددګار څوک نشته، یو د الله دربار دی، یو د الله تعالی هغه پادشاهي ده چې په هغې ورځ باندې حساب اخلي. نو د قیامت صورت په دغه شیانو کې راغلی دی، اما په دې منځ کې د کلام تبدیلېده، الله جل جلاله لف و نشر بدلول، محتوا بدلول، او په دې منځ کې ورته یو ځلې د قرآن 4 آیاتونه په دې منځ کې راځي. علما ټول په دې باندې وایي چې د دې لپاره چې قرآن کتاب دی او د قرآن ضرورت دی په قیامت کې او په دنیا کې، نو دلته ذکر راغلی دی. او په هغه ورځ باندې چې مخونه خراب وي او زیړ وي او د حساب و کتاب په تمه وي، نو قرآن شفیع ګرځېږي او قرآن سړي سره مدد کولی شي او د دې نه بهتر اعمال بل هېڅ نشي کېدلی په دنیا کې. څومره ذکرونه دي کړي، څومره خیراتونه دي ورکړي، څومره زکاتونه دي ورکړي،
څومره نیکۍ دي کړي عبادتونه دي کړي خو د قرآن مقابل هېڅ شی نه دی ځکه کلام الهي دی او کلام الهي چې ستا په زړه کې وي ستا په سر کې وي ستا په ژبه باندې وي د دې شفاعت ضرور قبلېږي الله جل جلاله قبلېږي نو ځکه دا د صورت قیامت په دې منځ کې دغه څلور آیات الله جل جلاله تحرک به لسانک لتعجل به الله جل جلاله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي لا تحرک مخوځوه ژبه دې به لسانک په دغه باندې قرآن باندې ژبه مه خوځوه لتعجل عجله مه کوه زر زر مه کوه به په دې قرآن باندې کله چې جبرئیل علیه الصلاة والسلام په قرآن راوړ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به هم په ځان سره لکه د یو طالب یو د شاګرد په څېر باندې به ځان سره تکرارو اقرا اقرا ده به هم په خپله ویل اقرا اقرا ځکه چې دی رانه هیر نه شي د دې هیرې نه ډېر لوی کتاب دی مهم کتاب دی احکام دي او د ټول دنیا ضرورت دی چې ما نه هیر نه شي نو الله جل جلاله ورته فرمایي لا تحرک به لسانک په دې باندې ته ژبه مه خوځوه ای محمده لتعجل به تعجل مکوه او مو وایه زر زر ځان سره مه تکراروه ان علینا جمعه وقرآنه په منګه باندې ده الله جل جلاله فرمایي دا زمونږ ذمهواري ده دا په منګ باندې ده چې جمع یې په ستا په دې سینه کې او دریا دي په تا ته دا قرآن عظیم شان وقرآنه او موږ یو چې قرأت کوو په تا باندې هیڅ وخت عجله مه کوه او وږ ورته کښېږده چې قرآن مونږ جمع کوو ته یې نشي جمع کولی دا د انسان کار نه دی چې دومره قرآن دی د یو امي سړي په سینه کې پروت وي بلکې هغه وایي چې زه درته جمع کوم زه دې پې پوهوم جمع د قرآن زما کار دی ستا په سینه کې ټول پویم او تا پې پوهومه وقرآنه او تا ته قرأت کوم فاذا قرأناه فاتبع قرآنه کله چې فاذا قرأناه تا ته یې لولو مونږه یعنې معنا دا چې جبرئیل درته کله قرآن لولي معنا دا ده چې جبرئیل یعنې مونږ یې لولو یعنې جبرئیل تا ته وحی راوړي فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ته د هغې قرآن متابعت وکړه قرآن ته چوپ شه ودرېږه غلی شه او واوره قرآن عظیم شان دلته علما ځینې استدلال کوي دا چې کله یو سړی قرآن عظیم شان لولي نو بل دې ورته چوپ شي حتی که په مانځه کې امام لولي باید مقتدیان ورته چوپ شي د قرآن حکم دی دا فاذا قرأناه فاتبع قرآنه رکوع د امام غوندې کوه سجده د امام غوندې کوه هر څه د امام په څېر وایه قاعده امام سره کوه سلام د امام سره ګرځوه خو قرآن ته فاتبع وږ ورته کښېږده انصتو چوپ شه واسمعو او ویوره دلته هم داسې وایو فاذا قرأناه فاتبع رسول ته وایي چوپ شه واوره او جبرئیل امین به هم همدغسې کول کله به چې د روژې په میاشت کې ورته راته او ورته به یې ویل رسول الله صلی الله علیه وسلم به غوږ ایښوده او کله به چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تکرارو نو جبرئیل امین به غوږ ایښوده په هر صورت باندې قرآن چې کله لوستل کېږي د دې عظمت دار یې باید ټول چوپ شي په مانځه کې باید په خپل سر تم قرآن وي او امام یې هم وایي بیا نو کور کې وایه که نه امام ته ضرورت نشته دی ځان ته به یې وایه که نو دلته په دې قرآن کې دا هم وایي دې آیه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه د قرآن ته غوږ کښېږده متابعت یې وکړه چې څه وایي درته ثم ان علینا بیانه بیا وروسته په موږ باندې دی ټول هغه بیانونه او هغه پوهول او هغه څه چې ته یې بیوې خلکو ته هغه هم په موږ باندې دی سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء الله تا باندې به موږ لولو تا نه نه هېرېږي الا ما شاء الله مګر څه چې موږ وغواړو هغه به درنه هېر کړو یعنې کله چې نسخ راشي ناسخ و منسوخ راشي درنه به هېر کړو او د نسخې نه مخکې ته نشي کولی چې قرآن هېر کړي سنقرئک فلا تنسى سورت اعلی کې په اخیره سپاره کې راغلي ولولو یې موږ په تا باندې او تا باندې هېڅ شی نه هېرېږي ته ولې عجله کې ته ولې تشویش کې ته ولې ځان ته داسې وایې چې قرآن د جبرئیل امین سره تکرار یې هېڅ وخت تکرار ونه کړي فلهذا د تکرار کولو نه یې دا منې کړ او غوږ ایښودو ته یې کېښود په خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم ابی بن کعب ته وایي فرمایي ولوله ماته قرآن عظیم شان هغه ورته وایي زه تا ته څنګه ولولم په تا باندې وحی نازل شوي دي وایي ماته الله وایي چې د تا نه یې واورم او د خوشحالۍ نه ورته وایي زما الله تعالی زما نوم اخیستی هغه ورته وایي هو ستا نوم یې اخیستی دی نو وایي چې نوم یې زما اخیستی دی یو ځل یې د وینو نه د سترګو نه یې اوښکې لاړې او په جړا شو چې زما نوم الله اغستی دی او زه به تا ته قرآن عظیم شان ویم ضرور به درته ویم
ابی بن کعب هغه څوک چې رسول عمر رضی الله عنه د تراو د پاره مخکې کړ او هغې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم سید الانصار ویو، د انصارو مشر ویو، او عمر رضی الله عنه ورته سید الامه، سید د امت ویو، او سید القرآن او سید القرآن، دغه ټول تخلصونه هغې سره یو ځای او هغه امام په تراو کې. او عمر رضی الله عنه د تراو امام ابی بن کعب. نو کله چې ابی بن کعب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اولس رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا واورېده. همدارنګه مسعود رضی الله عنه ته ابن مسعود ورته ما ته قرآن وویل. هغه ورته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زه تا ته څنګه قرآن یم، تا باندې وحی نازل شوی وایه ما ته. کله چې شروع وکړله وایي چې لږ ساعت مې وویو نو ما ته وایي چې کافي دی اوس نور مه وایه. وایي چې ومې کتل ورته د سترګو نه یې اوښکې تویېدي، د سترګو نه اوښکې باید په قرآن باندې توی شي، ورنه وویرېږه کوم وخت کې چې د عذاب خبره کېږي، کوم وخت کې ترهیب کېږي او خوشحاله شه، د خوشحالۍ نه اوښکې توی کړه چې ترغیب کېږي او خوشحالي در باندې راځي. د نعمتونو شمار په ځان باندې وکړه او قرآن سره وجاړه. الله جل جلاله ته 2 څاڅکي دوه څاڅکي ډېر محترم دي. یو څاڅکی هغه اوښکه چې د الله د خوف او خشیت نه تویږي، الله جل جلاله ته ډېر قیمت لري د اوښکې. او دویم هغه وینه چې د یو شهید نه په میدان د معرکه کې تویږي، دا 2 څاڅکي الله ته ډېر زیات ګران دي. او 2 ورته صفونه ډېر زیات ګران دي الله ته. یو هغه صف چې په مانځه کې ولاړي، د شیطان په مقابل کې ولاړي. دلته زموږ غرض دا نشته چې راشي چې موږ وګورو مولوي صاحب خراب دی، فلانې خراب دی، زماني صاحب خراب دی، فلانې خراب دی، فلانې خراب، عبدالله خراب دی، نصر الله خراب دی، دا خراب. نه، دلته به صرف د شیطان د جنګ دپاره راځي. او چې څه درته ویلي په هماغه قاعده به په صف کې ودرېږي. نو الله ته 2 صفونه ډېر زیات مهم دي. یو صف د مانځه چې شیطان په دا محراب ځکه ورته وایي چې دا ځای د جنګ دی، د شیطان سره د جنګ دی. نو ځکه ته شیطان سره جنګ کې او که ته ما سره جنګ کې، ته ما پسې پروپاګنډ او غیبت مې کې او که نه خپل ځان د شیطان په جنګ کې بریالی کې. شیطان صف، نو دا صف الله ته ډېر محترم دی. او دویم صف کله چې سړی مجاهد جهاد کې د صف دپاره ودرېږي، هغه صف ورته ډېر زیات مهم دی. 2 څاڅکي او 2 صفونه الله تعالی ته ډېر محترم دي. فلهذا قرآن عظیم الشان رسول الله صلی الله علیه وسلم شپون، یتیم، امپړ، په هیڅ شی مه پوهېږه او ټول قرآن په سینه کې پروت دی. یو ټکی، یو آیات، یو صورت ورنه نه خطا کېږي او ټول یې په ځای باندې کړي دي. اوس راځو دې ته چې څنګه قرآن عظیم الشان داسې شو چې هغه ولې جمع شو په یو مصحف کې او ولې جمع شو. نو رسول صلی الله علیه وسلم مخکې د دې نه چې راشو، ابوبکر صدیق رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وروسته خلیفه شو. کله چې خلیفه شو، د خلکو په زړونو کې اسلام دومره ناس نوي مسلمانان شوي، د زړه نه یې نو قبول کړي. ځکه موږ یو صنف لرو د مؤلفة القلوب په نامه باندې. زکات هم هغې ته رواج دی چې د چا چې زړونو کې محبت د اسلام سره پیدا شوي وي، خو ټول ځان او هر څه یې تابع د اسلام نه وي کړي. نو داسې خلک هغه وخت کې پیدا شو لکه بنو فرازه، لکه بنو کنانه او لکه حنفیه او عدی حاتم طایی، عدی قبیله. داسې خلک پیدا شو چې هغه وویل چې موږ یې نه منو، اسلام نه منو او د زکات نه انکار وکړو. زموږ کار زکات او مذهب پسې دی. نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورته قسم خوري چې زما د قسم په خدای وي چې زکات رانه کوي چې یو ګډه، یوه بزه او یوه چیلۍ رسول الله ته ورکوله چې ما دې رانه کوي، تر هغې پورې در سره جنګېږم چې تر څو مې ساه وي او تر څو مې روح په تن کې وي. نو ورته ټول خلک وایي، عمر رضی الله عنه نور صحابه ورته وایي چې موږ ضعیفه یو. اسامه بن زید تللی د رومیانو جنګونو ته، او خالد رضی الله عنه تللی دی د مرتدینو او د هغه کسانو ته چې هغو دعوه د نبوت کړې وه، طلیحه او مسیلمه کذاب او سجاج، د هغوی ته تللی دی. سجاج بنت حارث هغې ته تللی دی. نو اوس موږ نشو کولی دو سره جنګونه وکړو. کله چې د دو دا ضعف ولید، ټولې قبیلې راټولې شوې او غواړي چې په مدینه باندې راشي او حمله پرې وکړي. نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه زاړه صحابه ټول برابر کړل او په بیلو ځایونو کې کېنول چې د خلکو د حملې مخه ونیسي. او همداسې هم شو. دغه زړو ضعیفو سپینګیرو صحابه وو، دغه ټول خلک په مخه کړه دغه مرتدین او ټول یې وځغلول. بالاخره د زکات دپاره لاړه او قاریان ورسېده یمامه ته.
سجاج بنت حارس هغه ښایسته ذهینه او قشنګه او هوښیاره جلۍ وه د عراق. سجاج په زمري به سوره ګرځېدله، دا راغله او دعوه یې وکړله بنو تغلیب. بنو تغلیب موږ په فقه کې لرو، بنو تغلیب سره پلانې راو. بنو تغلیب د قبیلې نه بیا راپاڅېدله د دې لپاره چې دې ځان کاندید کړي چې زه هم یو پیغمبر یم. نو دا کله چې جنګ وکړه د مسلمانانو سره مغلوبه شوه، راغله د مسیلمه کذاب سره چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حیات باندې د پیغمبرۍ دعوه کړې وه، او کله چې د هغې سره یو ځای شوه د دې سره یې نکاح وکړه. نو اوس د بني تبلیغ او د بنو اسد او د حنفیه ټول خلک د طلیحه د قوم بنو اسد ټول راغونډ شو او لښکر ډېر لوی جوړ کړ او د مسلمانانو د بربادۍ دپاره یې ځانونه برابر کړل. ابوبکر صدیق رضی الله عنه لښکر ولېږه هغو ته. الله جل جلاله چې کله دوی ته دا ضعیف لښکر رسېده، خالد رضی الله عنه طلیحه وتښتېده او مغلوب شو. خالد رضی الله عنه د دوی په مدد باندې شرجیل نومېده هغه قماندان چې د ابوبکر لېږلی و، د دوی په بدل کې راغی او دوی ورسره ډېر سخت جنګ وکړ. کله چې ورسره د جنګ شدت دومره زیات شو چې د هغو کې 10,000 کسان مردار شو. برا بن مالک، مسیلمه کذاب او سجاج دواړه وتښتېده او په یو باغ کې او یو ډېر لوی حصار یې قلعه یې ځان نه تاوه کړې وه او هغې کې شو. برا بن مالک په دیوال باندې ور وخت او ځان یې هلته ور وغورځو، دې قلعه ته دې لوړې قلعه نه یې لاندې وغورځو. په توکل د خدای یو غازي او دروازه یې خلاصه کړله. یو خو به هر جنګ شوی په میدان حرب کې، او یو دننه په قلعه کې داسې جنګ وشو چې 10,000 کسان د مسیلمه کذاب مردار شو او 1200 صحابه شهیدان شو. د دې 1200 صحابو کې زما غرض دا و چې د 1200 صحابو کې 200 قاریان هغه څوک چې قرآن یې په سینو کې و. نو عمر رضی الله عنه چې کله دا خبر واورېده، سجاج وتښتېده، مسیلمه مردار شو، نور هر څه ختم شو. نو عمر رضی الله عنه او ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته راغی، ورته وایي چې قرآن به جمع کوو مصحف کې. هغه ورته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کار نه دی کړی، نه یې کوو. هغه ورته جمع کړی دی، لیکلی دی، د وخت و زمان د طاقت سره ټولو هر شي باندې لیکل شوی دی. په کاڼو باندې لیکل شوی، په څرمنو لیکل شوی، په هډوکو لیکل شوی، د خرما په پتو باندې لیکل شوی، باید ولیکو. نو هغه ورته نه، چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کار نه کوي. وایي تر هغې پورې ما ته عمر راته چې زما الله جل جلاله شرح کړه سینه. نو د عمر رضی الله عنه دا زید بن ثابت د وحی کاتب او د قرآن 2 ځلې لیکونکی دا روایت کوي. نو وایي شرح یې کړه سینه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه. بعد د هغې نه بیا وایي ما ته ابوبکر صدیق اواز وکړه چې راشه. چې زه کله ورغلم نو ابوبکر صدیق ما ته وایي چې زه قرآن ته ځوان یې، زلمی یې، تا نه خیانت نشته. لا نتهمك وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تا باندې کوم تهمت نشته، یو پاک سړی او وحی دې لیکلی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته، نو ته به دې ته هم دا قرآن عظیم شان به ولیکې. هغه وایي کوم کار رسول الله نه دی کړی، نو زه یې څنګه وکړم؟ نو ابوبکر صدیق وایي تر هغې پورې زه پرې نه ښودم تر څو پورې چې ما باندې دا خبره ولګېده لکه څنګه چې د ابوبکر او د عمر سینه شرحه کړې وه، الله تعالی په ما باندې همدغسې سینه زما شرحه کړه. خو وایي چې کلفوني، کله چې زه مکلف کړم ما ته اسام نقل جبل من الجبل ما كان اثقل على مما امرني به من جمع القرآن. وایي کله چې ما ته امر د قرآن وکړو، ما ته دا اسانه وه چې یو غر، یو کوه د یو ځای سم بل ځای ته انتقال کړم، دا ما ته اسانه وه چې ټوله ورځ پکې کار وکړم. اما دا ما ته ډېره زیاته مشکله وه چې زه قرآن عظیم شان ولیکم. دا وایي ما ته ډېره درنه خبره وه او دا رښتیا خبره هم ده، سره د دې چې کاتب د وحي حافظ او زلمی سړی و، دومره ښایسته ذهن خدای ورکړی و. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د یهودو نه خطونه او چټۍ راتلې، نو هغه به لوستلې. نو ویل چې ثابت ته وایي، زید بن ثابت ته وایي چې دغه خلک ما ونه غولوي، ما ته غلطې خبرې ونه لیکي، دا به څنګه شي؟ ورته یې ښه زه به چاره وکړم. 15 ورځو کې اسرائیلي یعنې عبراني زه به یاده کړه او 15 ورځې بعد به یې هر څه به یې لیکل هغوی ته او هغه به یې ټول لوستل. دومره ذهین انسان زید بن ثابت رضی الله عنه. سره د هغې چې قاریان موجود و،
د ټولو صحابو کرامو خو اوس کسان یمامه کې شهیدان شو، نو د دې ویرې نه چې سبا به قاریان نه وي او قرآن عظیم شان هم په داسې یو څه کې نه دی لیکل شوی چې د ساتنې وړ وي. نو زید بن ثابت رضی الله عنه دا قرآن عظیم شان د ابوبکر په وخت کې ولیکه، او وروسته د ابوبکر رضی الله عنه د وخت نه بیا عمر رضی الله عنه ته پاتې شو. عمر رضی الله عنه چې کله وفات شو همدغه مصحف دوی د خورما وایي زید بن ثابت چې خورما پتو باندې نوشته و، کاڼو باندې نوشته و، څرمنو باندې نوشته و، او په عصب یا پوټکو باندې نوشته و. هغه ما ټول راټول کړه، د خورما پوټکو باندې هغه ما ټول راټول کړه او یو مصحف کې ځای کړه. حتی تر دې پورې چې یو مصحف کې جوړ شو، عمر رضی الله عنه وفات شو، حفصې بیبي سره پاتې شو. قرآن عظیم شان مصحف د حفصې بیبي سره پاتې شو. الله جل جلاله هغه عثمان رضی الله عنه منځ ته راوړ او خلافت پیدا شو. د عثمان رضی الله عنه په وخت کې ارمنیا او آذربایجان پورې اسلام ورسېد، ډېر زیات فتوحات وشو، او د عراق خلک او د سوری خلک او د خپله د مکې او د مدینې خلکو اشتراک کړی په دې غزا کې. حذیفه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې ما په ارمنیا او آذربایجان کې ولیده چې خلکو اختلاف کوو په قرآن کې، او د اختلاف له کبله باید موږ قرآن یو کړو سره. نو عثمان رضی الله عنه وایي چې زما سینه خدای شرح کړه، او ما د حذیفه بن الیمان خبره ومنله، قرآن مې راوړ، قرآن نوشته شوی و، صحیح شوی و، خو رسول امر وکړ عثمان رضی الله عنه زید بن ثابت ته چې قرآن ولیکه، ورسره عبدالله بن زبیر او ورسره سعید بن العیش دا قریشین و عبدالله بن الحارث بن هشام، دوی ته ویل قاریان ولیکئ دا قرآن عظیم شان په قریشي ژبه باندې، ځکه چې اول نازل شوی په قریشي ژبه باندې دی، او بعد د دې نه چې په قریشي ژبه یې ولیکئ، کوم شي کې بیا تکلیف او زحمت و نو بیا ما ته ووایي، او کله په قریشي ژبه باندې ولیکئ. فلهذا قرآن د 7 حرفونو نه په یو حرف باندې راغی. نو عثمان رضی الله عنه په وخت کې په یو حرف شو، یعنې په قریشي ژبه شو، او بالاخره خلاصه دا چې عثمان رضی الله عنه قرآن مصحف جوړ کړ، و مصحف یې جوړ کړ، یعنې وی جوړ کړ، بلسان قریش یې جوړ کړ. کوم یو اختلافات چې و هغه ټول د منځه وایستل، کوم اختلافات نه و. بعضې وخت کې به ځینې اختلافات په داسې پیدا کېده، مثلا تابوت ځینې ویل چې په تای مدوره مؤنثه باندې ولیکي، په ګرده تی باندې ولیکي، او ځینو به دا ویل چې تای متوله یې ولیکي، طلعت شمس طلعت باندې ولیکي، په دې تای متوله باندې ولیکي. نو بیا په خپله به عثمان رضی الله عنه په دې کې مداخله کوله، او بیا به ورته چې نه په تای متوله یې ولیکئ، نو په همغه تای متوله باندې به تابوت نوشته کېده. داسې نور الفاظ داسې و چې یتسنه صرف د هې نه بغیر لیکل شوی و. نو بیا دوی چې اختلاف وکړ عثمان رضی الله عنه ته ورغله، هغې ورته یتسنه ولیکئ، اخر کې ورته هې ورکړه، د قریشو په الفاظو باندې ولیکي. فلهذا الله جل جلاله دې ته عثمان رضی الله عنه 50,000 صحابه را جمع کړه، ورته قرآن یو مصحف کو کنه یې په ټول ورته څنګه چې ستا رای وي زمونږ ده. 50,000 صحابه رای ورکړه، مجلس وشو چې قرآن عظیم شان په یو حرف قریشي باندې نوشته. اوس د دې نه وروسته بیا چې د مصحفونه جوړ کړل او په قریشي لهجه باندې جوړ شو، د مخالفتونو نه ټول هر څه خلاص شو، هرې کلمې دپاره او د هر یو لغت دپاره په خپله معنا پیدا شوه. همدغه خلک مفسرینو، صحابه کرام مفسرینو، او تر دې حده پورې چې عبدالله ابن عباس صاحب، عبدالله ابن عمر صاحب، زید بن زید رضی الله عنه، ابن مسعود رضی الله عنه، دغه ټول هغه فقهي او قرآني حافظان او د رسول الله صلی الله علیه وسلم شاګردانو چې دوی به همیشه دپاره تر 40 پورې به کسان به ناست وو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به کله قرآن عظیم شان به نازل شو ورته به یې ولیکئ، وحی کاتبانو به ولیکل. خو خبره دا وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو امي سړی و چې کوم آیات ما ولوسته، نو اوس یو آیات د براءت چې نازل شوی دی هغه په اخر د عمر کې نازل شو، د اخر د عمر کې نازل شو او مخکې نه و. نو اوس دا څنګه ولیکي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله جل جلاله دومره لوی او دومره لوی فکر ورکړی و چې ورته ویل دا آیات واخله په بقره کې کېده چې مکه کې نازل شوې، دا آیات واخله په براءت صورت کې کېده، دا آیات واخله په آل عمران کې ولیکه، دا په یونس کې ولیکه، دا په فلانی کې ولیکه، فلانی کې ولیکه. الله جل جلاله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دومره فهم او دومره درک ورکړی و
چې دغه ټول هر څه الله جل جلاله ورته په دې سینه کې اچولي او په دې باندې هم پوهېده. لس کاله وحي راغله، 30 کاله کې قرآن عظیم شان مکمل شو، 30 کاله د هغې د مبعوثیت دوره وه. د دغې 30 کالو اخر آیات چې کوم یو نازل شوی او کوم یو چې اول آیات نازل شوی کله یې سره ټکر نه دی کړی. سورتونه نومونه جوړ شو، د آیاتونه جوړ شو، هر څه جوړ شو. قرآن عظیم شان په دغه شکل چې دا موږ تاسو نن سبا ګورو دغه عثماني مذهب په 7 نسخو کې ولیکل شو او دغه 7 نسخې بیلو بیلو ملکونو ته روانې شو. مدینې ته روان شو، مدینې منورې ته یې ولېږه، مکې معظمه کې مدینه منوره کې دوی په خپله یو مصحف ځان سره وساته، بصرې او کوفې ته یې ولېږه، سوریې ته یې ولېږه، عراق ته یې ولېږه. د ټولو ځایونو لپاره الله جل جلاله دوی کې دا طاقت پیدا کړ چې قرآن عظیم شان تقسیم کړي او ټول مصاحف 7 مصاحف 7 ځایونو ته، ټول بحرین ته یې ولېږه، بصرې ته یې ولېږه، کوفې ته، ټولو ته الله جل جلاله د دې پیدا کړ چې هغې ته ورسېږي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم علم هغه چې ورته الله جل جلاله ولا تحرک به لسانک لتعجل به، مه خوځوه ژبه دې او مه عجله کوه او مه یادوه، سنقرئک زه یې درته لولم او زه یې در باندې یادوم او زه یې ستا په مغزو کې او زه یې ستا په سینه کې جمع کوم. او هماغسې جمع و تر څو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو. او علي رضی الله عنه فرمایي که دا خدمت عثمان رضی الله عنه نه وي کړی ما کو. او قرآن 3 ځلې ولیکل شو، یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیکل، بیا 2یم ځل یې ابوبکر صدیق رضی الله عنه ولیکل او 3یم ځل باندې بیا د عثمان رضی الله عنه په وخت کې په یو قریشي ژبه باندې په 7 مصحفو کې الله جل جلاله کړی. صحابه کرام یو سړی د مامون مجلس ته راغی، مامون رشید به همیشه لپاره بیا علمي مجلسونه جوړول. یو سړی ورته راغی، ډېر ښایسته جامې، ښایسته هلته سپین ښایسته کپړې اغوستي راغی، سټیج ته ودرېده، خبرې کوي او قرآن عظیم شان او د دینونو په باره کې خبرې وکړې. د مامون د خبرې ډېرې زیاتې خوښې شوې. کله چې مجلس ختم شو ورته یې څوک یې یهودي؟ وایي هو زه یهودي یم. ورته ویل شه مسلمان شه. وایي زما د پلار او د نیکه دین دی، زه په خپله خوښه باندې زه نه مسلمانېږم. که هلته بیا چې مجلس جوړ شو همدغه یهودي راغی، د اسلام په فقه کې دغسې غږېږي، قتل دا دی، جزا دا ده، فلانې دا دی، دیت دا دی، فلانې دا دی، نکاح داسې ده، طلاق داسې دي، اجاره داسې ده، بیع داسې ده، سیاست داسې دی، ډیپلوماسي داسې ده، معاهدات داسې دي. ټول د اسلام په باره کې غږېږي او د قرآن او د فقه نه خبرې کوي. خلک حیران شو چې دا خو پروس کال یهودي و څه کال څنګه راغی. کله چې مجلس ختم شو مامون ورته ویل ته خو پروس کال ما درته دعوت درکړه مسلمان نه شوې، اوس ولې څنګه داسې د فقه خبرې کوې؟ وایي زه مسلمان شویم. ولې علت دې څه و د مسلمانۍ؟ وایي زه چې ستا د مجلس نه راغلم ما ویل چې راشه دا قوم دا امت ټول امتحان کا. ما ولیکه اول سر کې مې ولیکه تورات په 3 نسخو کې مې ولیکه، په ډېر خط و کتابت یې ډېر ښایسته و. وایي ما چې ولیکه کلیسه ته مې ویوړ، هلته راته یهودو چې واړو راواړو ډېر زیاتې خوښ شو، په ډېر اوچت قیمت یې رانه واخیسته او ما په دې کې اضافت هم کړی او کموالی مې هم کړی او د خپله ځانه مې پکې لیکل کړي. او وایي واخیسته په دې قیمت. وایي راغلم تشویق شومه، بیا مې ولیکه انجیل په ډېر خط ښه کتابت باندې مې ولیکه، کلیسا ته مې ویوړ. کله مې چې کلیسا ته یوړ ټول راجوب شو، ما ته احترام وکړه، وایي نه دي دا ما ته په ډېر اوچت قیمت باندې واخیسته، ما ته یې خوند راکوي. ما راشه قرآن ولیکه، قرآن مې په ډېر ښایسته خط و کتابت باندې ولیکه، د هغې نه ډېر ښه او د خپله ځانه مې پکې کمې او زیاتې هم وکړه او پکې مې او دغه لکه هغو کتابونو کې مې کړی. اوس چې قرآن وړم بازار ته 3 نسخې مې ولیکلې، هر مسلمان ته چې ورکوم هغه یې اړوي او راړوي، اړوي او راړوي، ګوري چې هغه د هر یو مسلمان کم دی، نو ورته موږ یې نه اخلو. وایي خایف و خاسر بېرته کور ته راغلم. چې کور ته راورسېدم درک راسره پیدا شو چې دا قرآن عظیم شان انا نزلنا الذکر انا له لحافظون، قرآن عظیم شان ما نازل کړی او زه ورته حافظ یم. همدغه خبره کله په دغه کې یاده شوه، په مکه معظمه کې یاده شوه. یو صحابي بل صحابي ته یې دغسې چل وشو، یو یهودي راغلی او په دې ترتیب باندې غږېده. نو هغه ورته وایي، هغه بل صحابي ورته وایي د دې خو جواب په خپله په قرآن کې شته دی، د قرآن عظیم شان جواب دی ورته ولې نه ویو؟ هغه ورته ویل د قرآن عظیم شان څه جواب دی؟ وویل د قرآن عظیم شان جواب دا دی، یحیی بن اکتم نومېده. هغه وایي چې ما سفیان عینه ته وویل چې یهودو سره داسې کار شوی دی، د هغو کتاب داسې ده. وایي دې کې ځکه چې زموږ قرآن عظیم شان انا نزلنا الذکر وانا له لحافظون، دا د قرآن آیات دی د 15مې سپارې او هغو ته یې داسې ویلې مما استحفظوا من کتاب الله
یهودو او نصاراو خپل کتاب حفظ کوي، زه یې نه حفظوم درته. نو ځکه هغو کې ملاوټ شو، یو انجیل نه 4 انجیلونه جوړ شو، متی، یوحنا، لوقا، مرقس 4 انجیلونه ترې جوړ شو. د تورات اصلي لواحې پاتې نه شو، 2 لوحې پکې پاتې شوې. هغې کې یهود ولګېده ټول هر څه ماهیتا، کمیتا، کیفیتا، بلکل د من نه خپل کتابونه ویوړل. لکه اوس ماته یو سړي ویل چې وایي چې ما یو عیسوي نه پوښتنه وکړه چې د عیسی علیه السلام تاسې لیکلی د دې نسل تور دی، دا خو تور نه و، دا خو حبش نه و، دا خو سپین پوست دی. وایي دا خو اسانه خبره ده. زه د انجیل راویسته او قلم یې پسې راویسته، وایي ښځه د سپین پوست دی. په خپله په خپل کتاب کې لیکل کولی شي. نو اوس قرآن عظیم شان محفوظ دی. دا زموږ ستاسو ډېر لوی نعمت او معجزه ده. الله جل جلاله د دې حفاظت کړی دی. زما ورونو وخت پوره دی او عفه غواړم یو 2 دقیقې مې زیاتې ونیولې. وروسته د هغې نه چې کله مونږ تاسو مونځ وکړو